السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو نن مونږ په دې باندې غږیږو چې میټافورس څه ده او میټافورس څه ډول کار کوي. لومړنی سلاید تاسو ګورئ، دلته لیکلي میټافورس فول اپډیټ 50% آفر، یعنی اوس وخت کې میټافورس 12 لیول تاسو 50% تخفیف سره فعالولی شئ. یعنی میټافورس 12 لیول لري، هر لیول تاسو اوس وخت کې کولی شئ چې 50% تخفیف سره یعنی په نیمایي قیمت باندې اکټیو کړئ. نو دا تخفیف کیدای شي نن ختم شي، سبا ختم شي، معلومه نه دی دا تخفیف کله ختمیږي. دا ډیسکاونټ کله چې دا ډیسکاونټ ختم شو نو تاسو به د هر یو لیول قیمت ډبل ورکوئ. په دویم سلاید کې میټافورس د لومړني لیول هغه سټراکچر دی. هر لیول چې دی په میټافورس کې ځینې داسې لیول دي، 4 داسې لیول دي چې هغه 3 سلاټ لري، او 8 داسې لیول دي چې هغه 6 سلاټ لري. Activating the first level of the matrix cost 5 USD. ان د لومړني لیول قیمت چې دی $15 دی، یعنی 15 USD دی چې له $15 سره مساوي دی. دا د فری لانچ کاست دی. 3 هفتې وروسته به دا قیمتونه ډبل کیږي، خو لا معلومه نه دی چې 3 هفتې به د دې څه وخت پوره کیږي، ځکه دغه سلایډونه شاید یو هفته مخکې اپډیټ شوي وي، یو نیمه هفته، خو ډیر کم وخت پاتې دی چې دا آفر دا ډیسکاونټ ختم شي. نو بیا به تاسو له هغې وروسته هر یو لیول چې اکټیو کوئ په $2 به اکټیو کوئ. Where to start for a beginner. میټافورس به څنګه سٹارټ کوو؟ د هر څه نه مخکې مونږ ته یو سټیبل کوین چې هغه ډای دی هغه ضرورت دی چې 15 ډای لومړی لیول چې مونږ اکټیو کوو 15 ډای او 0.2 میټیک د فیس لپاره او دغه ډای کوین چې دی مونږ ټرست والټ ته د پولیګون په نیټورک باندې لیږو او د هغې نه بعد مونږ هلته اکټیو لومړنی د آفلاین نه لینک راخلو په د ټرست والټ د ډب براوزر له لارې مونږ کولی شو چې میټافورس او د ټرست والټ ترمنځ کنیکشن رامنځته کړو او د هغې نه بعد مونږ د ټرست والټ په ذریعه باندې په میټافورس کې لیول اکټیو کولی شو. دلته مارکیټینګ کلاسیک برخه ده. میټافورس دوه ډوله سلاټ لري، یو S6 دی او بل S3 دی. په S6 کې 5 دانې سرکل موجود وي. دلته ګورئ یو سرکل 2 3 4 5 6 او په S3 کې 3 دانې سرکل موجود وي. په اولډ ورژن کې دواړه S3 او S6 چې وو مونږ سپریټلی جدا جدا اکټیو کولای شول، ولې په نیو ورژن کې مونږ دا سپریټلی نشو اکټیو کولای. It is impossible to activate them separately. دلته د مارکیټینګ کلاسیک برخه کې د میټافورس 12 لیول دی. لومړنی لیول $15، دویم $10، دریم $10، څلورم 40، اتیا 180، 320، یعنی ټول 12 لیول تر $10,240 پورې او لومړنی لیول چې دی 6 سلاټ لري، دویم لیول 6 سلاټ لري، دریم لیول 3 سلاټ لري. په همدې ترتیب دا 6 او دا 3 6 یعنی تر اخره پورې په همدغه شکل سره. مارکیټینګ سٹارټ برخه څنګه ده؟ کله چې مونږ میټافورس ته راځو مونږ لیول اکټیو کا، مونږ ضرورت لرو چې 6 دانې کسان راولو په د خپل سرکل کې داخل کو. هر یو سرکل هر یو لیول 6 دانې سرکل، مثلا ځینې لیول 6 سرکل لري، هلته مو تاسو ته وښیلې، او ځینې لیول 3 سرکل لري، لکه دریم لیول، شپږم لیول، انم لیول، 12م لیول، دا 3 سرکل لري. باقي 8 لیول 6 سرکل لري. مونږ چې راغلو مونږ لومړي لیول نه سٹارټ واخیسته، مونږ ته پکار دی چې 6 دانې نفر په دې 6 سرکلو کې داخل کو او دا 6 نفر به 6 نفر نور په د خپلو سرکلو کې داخلي. اوس دا کسان به څوک راولي په S6 کې، یعنی هغه لیولو کې چې 6 سرکل لري. که مونږ کار کوم راځي، که زمونږ د آنلاین کار کوي راځي، که زمونږ آفلاین کار کوي دغه 6 خانې ډکیږي، او که زمونږ کراس لاین هم کار کوي دې سره هم د 6 خانې ډکیږي. په همدې ترتیب تر اخره پورې. میټافورس ورډ نمبر 1 ډیسنټرلایز پروجیکټ، اول نمبر د دنیا ډیسنټرلایز پروجیکټ دی چې غیر متمرکز سیستم لري او د بلاک چین په ټیکنالوژي باندې کار کوي. بلاک چین ټیکنالوژي د دنیا په سطح ټاپ ترینه سکیورټي لري. اوس راځو دې ته چې په میټافورس کې د 6 لیول او S6 او S3، یعنی هغه لیول چې S6 یعنی 6 سلاټ لري، هغه لیول چې 3 سلاټ لري.
دا څه ډول کار کوي؟ کله چې مونږ راغلو لومړی لیول مو فعاله کړ، مثلا دغه مونږ یو دا زمونږ یو ډول آنلاین دی، دا زمونږ بل ډول آنلاین دی او په همدې ترتیب باندې دا زمونږ نور درې ډاونلوډ دی. ګورئ دلته یو لاین دغه دی او یو لاین دغه دی. په دې لومړي لاین کې چې کله زمونږ کوم کسان جمع کېږي، لومړي دوه کسان، د دې پیسې به مونږ ته نه جمع کېږي، د دې پیسې به ځي زمونږ آفلاین ته یا د آفلاین په ټیم کې کوم بل چاته به ځي. خو د دې دویم لاین کې چې کوم کسان راځي، د دې درې کسانو پیسې زمونږ والټ ته جمع کېږي او دغه لاست فور پیمنټ، دا پیمنټ چې دی په دې باندې بیرته دغه لیول اکټیو کېږي. دا لیول اټو ری اکټیو موډ چې دی، یعنی دا باید په دې کې چې دی په دې نوي ورژن کې دا اتوماتیک دا انیبل دی، ډیفالت دی، او یعنی که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ دا لیول به بیرته ری اکټیویټ کېږي بار بار. یعنی که تاسو سل ځلې هم دا سرکل ډک کړئ دا لیول بیرته ری اکټیویټ کېږي. دویم چې دی S3 دی. په S3 کې مونږ درې سرکل لرو، لومړنی، دویم، دریم. د دې پیسې د دې دواړو سرکلو پیسې مونږ ته جمع کېږي او په دې دریم سرکل سره بیرته دا لیول ری اکټیویټ کېږي. اوس راځو دا اټو اپګریډ اپ، اوس راځو یو ری اکټیویټ وو چې په ری اکټیویټ سره زمونږ دا لیول بیرته له سره نه شروع کېږي، او بل اټو اپګریډ دی. که چیرته اټو اپګریډ زمونږ آن وي، مثلا مونږ شپږ کسان راوستل، په لومړي لیول کې یو، دویم لیول مو خلاص نه دی، دا مونږ یو شپږ کسان مو راوستل، دغه او دغه دوه پیمنټونه چې دي دا مونږ نه هولډ کوي، مطلب دا پیمنټ مونږ ته نه راکوي کله چې زمونږ اټو اپګریډ آن، دا د لومړي ځل لپاره نه راکوي، ځکه مونږ لومړي لیول کې دویم لیول مو خلاص کړی نه دی. که چیرته زمونږ دویم لیول خلاص وي نو بیا دا پیسې مونږ ته جمع کېږي، ولې دویم لیول مونږ خلاص نه دی، دا مونږ نه هولډ کوي، په دې باندې مونږ ته دویم لیول اکټیو کوي. که چیرته مونږ د اټو اپګریډ اپ وساتو، مثلا مونږ ورته وایو چې مونږ دویم لیول اتوماتیک نه غواړو چې اکټیو شي، مونږ لومړي لیول کې بار بار کار کوو، نو په دې سره چې دی د دې دواړو پیسې مونږ اخیستلی شو، ولې مونږ به 25% کمیشن دوی ته ورکوو، 15% پیسې به مونږ ته راکړي. بل راځو دلته په لیول 3 کې هم همدغسې کیسه ده. لیول 3 کې که چیرته مونږ سرکل پوره کړه، شپږ درې نفر مو دلته راوستل، نو د دې دواړو پیسې چې دي د لومړي ځل لپاره مونږ ته په اول سرکل کې نه راکوي، په دې سره څلورم لیول اکټیو کېږي او بیرته چې کله مونږ اټو اپګریډ اپ وساتو نو د دې 25% پیسې پروډکټ فنډ ته ځي او 15% پیسې مونږ ته راکوي. بل تاسو دغلته وګورئ، دا مثلا زمونږ اکاونټ شو، کله چې شپږ نفر پوره کېږي دلته د دې او د دې دواړو کسانو پیسې چې دي دا ځي زمونږ آفلاین ته یا د آفلاین په ټیم کې کوم بل کس ته ځي، خو د دې کوم نقطې چې دي دا ریډ کالر کې زیډ کالر کې دغه او دغه درې نقطې په دغه ځای کې چې کله کسان راځي د دې پیسې ډایرکټ زمونږ په والټ کې جمع کېږي، او په د سپین کالر کې په دې ځای کې چې کوم کس راځي د هغه په پیسو باندې بیرته دا لیول سره اکټیو کېږي. اوس راځو ریکمنډیشن فور سٹارټ. تاسو سٹارټ اخیسته، وړاندیز هم دا دی چې په لومړیو کې له 3 لیولو سٹارټ واخلئ او یا له 6 لیولو سٹارټ واخلئ. After the registration, keep in contact with your sponsor and follow the instruction for good income from Metaverse. کله چې تاسو اکاونټ رجسټر کوئ یا مخته لیولو ته ځئ، تاسو له خپل آفلاین سره مشوره کوئ ترڅو تاسو انکم جاری اوسیږي، او اټو اپګریډ به نه بندوئ، ځکه که چیرته تاسو اټو اپګریډ بند کړئ نو ستاسو 25% پیسې ځي پروډکټ فنډ ته. ورسره خوا کې د اټو اپګریډ څه ډول کار کوي، مثلا مونږ لومړي لیول کې شپږ کسان پوره کړل، دغه سپین نقطو کې دوه کسانو پیسو باندې ډایرکټ دویم لیول سٹارټ کېږي تر اخره پورې، یعنې په همدې ترتیب تر 12 لیوله پورې. دلته وګورئ پنځم لیول کې د اخر دوه نفرو پیسې دلته چې دی هولډ کېږي او دې سره شپږم لیول اکټیو کېږي. مثلا بار بار دا پیسې چې دي په دې سره دویم لیول نه اپګریډ کېږي، د لومړي ځل لپاره
ګوره اول لیول کې مونږ یو دویم لیول اکټیو نه دی شپږ کسان مو راوستل د دې دواړو کسانو پیسو باندې دویم لیول اکټیو شو اوس بیرته دا سرکل له سره شو مونږ چې بیرته شپږ کسان دلته پوره کړل د دې درې واړو پیسې به ځي زمونږ اکاونټ ته بار بار به دا زمونږ اکاونټ ته ځي په دې باندې به بیرته دغه نور لیول نه اکټیو کیږي خو د لومړي ځل لپاره مونږ دا لیول نه دی اکټیو په دې پیسو به دا لیول اکټیو کیږي په دې دوه پیسو باندې به دا لیول اکټیو کیږي او په دې دواړو پیسو باندې یعنې دې دوه پیمنټونو باندې دا لیول به اکټیو کیږي تر اخره پورې اوس مونږ دا لیول اکټیو دی دا لیول اکټیو دی دا لیول اکټیو دی که دا سرکل مونږ پوره کوو د دې درې پیمنټونه مونږ ته ځي او که دا سرکل مونږ پوره کوو د درې واړو پیمنټونه چې دي زمونږ والټ ته ځي اوس دا سیستم څه ډول کار کوي مونږ دا 15 لیول خلاص کړي دي 15 لیول پورې مونږ ټول خلاص یو مثلا یو کس راځي زمونږ ټیم کې لومړی لیول خلاصوي دلته وصل شو دویم کس راځي همدا کس چې دی دویم لیول هم خلاصوي دلته چې دا ځای پر ځای کیږي دریم لیول هم خلاصوي دلته ځای پر ځای کیږي او څلورم لیول هم خلاصوي مثلا دلته ځای پر ځای کیږي دا لومړنی کس دی مثلا څلور لیول خلاص کړل د دې 15 ډالر مونږ ته نه ځي د اول دوه نفرو مثلا دا کس راغی دلته ځای پر ځای شو د دې پیسې مونږ ته ځي دلته چې ځای پر ځای کیږي دې پیمنټ هم مونږ ته ځي یعنې د دې درې واړو پیمنټ چې دی مونږ ته جمع کیږي او که چیرته مونږ یو کس راولو دریم لیول ته دلته دریم لیول کې رجسټریشن وکړو 10 ډالره دا پیسې هم زمونږ اکاونټ ته ډایرکټ جمع کیږي او دا پیسې هم زمونږ اکاونټ ته جمع کیږي په دریم لیول کې چې دی درې واړو دا دوه پیمنټونه چې دي دا زمونږ والټ ته جمع کیږي او په یو پیمنټ باندې لیول بیرته ری اکټیویټ کیږي دا خانه مثلا کومې خوا ډکیږي کله چې مونږ کار کوو امکان زمونږ کار سره خو ډایرکټ ډکیږي خو که چیرته زمونږ آفلاین کار کوي امکان د دې شته دی چې زمونږ سرکل ډک شي او امکان د دې شته دی چې زمونږ د کراس لاین د کار په ذریعه هم ډک شي د ډاون لاین د کار په ذریعه هم ډک شي په دې سیستم باندې کار دلته فری لانچ ان سټانډرډ پرایس دی اوس هر لیول قیمت چې دی 50% ډیسکاونټ سره تاسو خلاصولی شئ لومړی لیول 15 ډالر دویم 10 ډالر دریم 10 ډالر خو که چیرته د دې قیمتونه لوړیږي نو بیا به تاسو هر یو قیمت هر یو لیول به په ډبل قیمت سره خلاصوئ هاو ټو جوین میټاپورس میټاپورس څنګه جوین کولی شو که چیرته تاسو غواړئ میټاپورس جوین کړئ تاسو ټرست والټ ته یا میټا ماسک ته او میټا ماسک چې دی په موبایل او لپټاپ کې کار کوي او مټیک نیټورک پیس او ډای سټیبل کوین په همدې شکل باندې ټوکن پاکټ سره کولی شئ دا هغه څه دي چې په د میټاپورس د جوین کولو لپاره ضروري دي که تاسو انډراید موبایل کاروئ فقط ټرست والټ تاسو ته ضرور دی که تاسو آیفون کاروئ ټوکن پاکټ سره هم کولی شئ په دې نیټورک باندې به ورته پیسې لګو او دغه کوین به ورته لګو ډای سټیبل کوین 15 ډای لګیږي او 0.2 میټیک کوین لګیږي Join with your team. Metaforce is waiting for you. Everyone is eligible to join Metaforce. Metaforce یو تر ټولو غټه خوبي دا ده چې په ډیرو کمو پیسو هر یو کس کولی شي Metaforce join کړي. We are with you always. Join today to start receiving unlimited funds all over the world. همدا نن سٹارټ واخلئ او نامحدوده عواید دنیا له هر ځای نه ترلاسه کړئ. تر بیا ښې چارې.